په نړۍ کې څه روان دي. راځئ له دې مو هم خبر کړو. په دې ویډیو کې مو د نړۍ عجایب درته برابر کړي. د سنگر منګل چینل درنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کچېرې علمي، ساینسي او دینی معلوماتو سره علاقه لرئ نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. په څنګ کې د نوي ویډیوګانو د خپرېدو د اطلاع لپاره د بیل آیکن کېکاږئ. د نړۍ تر ټولو ستره د اورګاډي اداره په هندوستان کې ده چې 7 لکه څخه زیات کارګر لري. د نړۍ تر ټولو کوچنی پارلمان د موناکو هیواد قومي شورا ده چې 40 تنه غړي لري. د نړۍ تر ټولو ګران بیه پولي واحد کویټي دینار دی. د نړۍ تر ټولو چاغ او وزن درلودونکی پاچا د ټونګا هیواد ولسمشر دی. په نړۍ کې تر ټولو تیز خپرېدونکی مرض ایډز دی چې یوازې په 2015 کال کې 2.9 بیلیونه وګړي پرې اخته شوي وو. ایمنسټي انټرنیشنل د بشري حقوقو هغه اداره ده چې 12 لکه کارکوونکي لري. د نفوس له لحاظه د دنیا تر ټولو ستر علاقه د جاپان مرکز توکیو ښار دی چې نفوس یې 15 میلیونه او 3,27,000 ته رسیږي. یوازې 2 مګکان په 18 میاشتو کې خپل 1 میلیون ملګري پیدا کولی شي. چنګښه کله هم خپل سترګې نه پټوي، حتی چې د ویده کېدو په وخت کې هم د هغې سترګې خلاصې پاتې وي. یو ډول ماهیان چې شارک کپ نومیږي په بدن کې هډوکی نه لري. د پینګوین په نوم ذوحیاتین موجود خپل نیمایي ژوند په اوبو کې او نیمایي په وچه کې تیروي. په دنیا کې تر ټوله غټه هګۍ شارک مرغه اچوي. د تور کاغه او ټپوس اوسط عمر 500 کاله وي. خړ طوطي د نړۍ تر ټولو ذهین مرغه دی چې په اسانۍ سره د انسانانو ژبه زده کوي.